بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو د خپل رور خپل کوربه حمید الرحمن همدرد لخوا په درود سلامونه قبول کړئ. هیله ده چې د صحت جامه به مو پته نه وي. مینوالو نن در سره د یوې ملغلرې پیژنګلو کول غواړم چا چې د تحصیل بحرین په قندیل کلي کې سترګې غړولې دي او هم هلته د ژوند ورځې شپې سبا کوي. د یو ناول چې د غازي په نوم دی د هغې خالق دی چې ډېر په کم عمر کې یوه نایابه کارنامه کړې ده او د پښتو ادب جولۍ ته یې غوره ډالۍ ورکړې ده. نوموړی اشرف صاحب صاحب را سره تشریف فرما دی. د کتاب حوالې سره به ترې تپوسونه هم کوو. اشرف صاحب صاحب مشال ټي وي ته د وخت ورکولو نړۍ مننه او هرکلی درته وایم. ډیره مهرباني. د ټول ناول خو همدرد صاحب ستاسو د چینل مشال ټي وي زه ډیره زیاته مننه کوم چې هغوی په دومره لنډ تنګ وخت کې دومره موقع راکړه ماله او دا خوندور پروګرام یې را جوړ کړو. ستاسو یو نړۍ مننه. ډیره مهرباني جي. مهرباني جي. اشرف صاحب یقینا مینوال سره به د خبره شریک کم خو د دوی ناول دومره اټرکشن دی په هغې کې چې هغه چې کله ما شروع کړو کما د کتاب لوستل پرېښودل خو د کتاب زه نه یم پرېښودلی نو دومره اټرکشن پکې دوی ورکړی دی او موږ ټول له پکار دی چې د دغې ناول نه استفاده وکړو. په دې کې د پښتو دود دستور چې څومره دي د معاشرې چې څومره ستونزې دي څومره حالات واقعات دي نو د هغې ټولو تقریبا واضحه عکاسي پکې دوی کړې ده. دوی نه به یو تپوس هم کوو. اشرف صاحب نثر لیکل ډیره جوړه مشاهده او مطالعه غواړي. بالکل جی. لوی علم غواړي او بیا په دې کم عمر کې ناول لیکل زما په خیال ډیر ګران کار دی. په نثر کې د چا نه متاثره او د ناول خیال مو ذهن کې څنګه راغی؟ د ټول ناول خو به ډیر کم عمر و زما. زه تقریبا یو لسم وخت زما چې ما به د کتابونه ډیر زیات کتل. دا وخت نه د مطالعې شوق زما ډېر زیات و. نو بیا د ناول کتل چې دي نه دا ما شروع کړل تر ډېر وخته پورې مې وکتل. بیا مې د نور محمد ترکي نه ډېر زیات انسپایر شوم. ما وی چېرې د هغه چې کوم لیکل کړي دي په کومه طریقه لیکل کړي دي نو ډېر زیات نایاب او ډېر زیات بهترین دي. آیا زه خپل له طرفه داسې کوشش کولی شم چې زه داسې یو ناول ولیکم چې هغه د پښتنو دپاره د پښتو دپاره یو مفید څیز چې دی هغه ثابت شي. نو ما قلم چوت کو او کوشش مې خپل کوو چې په کوشش کې زما ناول چې دی هغه ما ترسره کو او پای ته مې ورسوي. صحیح. انشاءالله لکه څنګه چې ما خبر وکړه کمو کسانو چې همدا کتلی نو شاید چې ډېر زیاته استفاده به یې هم کړي خوښ شوی به یې هم وي. پښتو ادب کې نثر ته په کوم خیال باندې ګورې؟ نثر کمی دی موږ سره ډېر زیات د شعر په حوالې سره نو دې حوالې سره ستاسو څه خیال دی چې دا خو ما مخکې ډېر ځای ویلم دي چې د پښتو نثر چې دی هغه د شاعرۍ په نسبت باندې داسې دی لکه په نش حساب دی لکه په وړو کې چې مالګه چې دغومره دغه لري خو مطلب مطالعه ډېره زیاته کمه ده. شعر ډېر زیات عام دی او نثر ډېر زیات یو کمتره میلاویږي. نو دا کمتره هم نه دی ډېر زیات دی خو مطلب توجه او شوق هغه طرف ته ډېر نه دی تللی د خلکو. نو پکار ده چېرې مطالعه څنګه چې موږ د شعر کوو او څنګه چې موږ په شوق باندې په سوشل میډیا باندې یا په کتابونو کې یا مختلفو نورو مشاعرو کې اورو دغه شان پکار دی چې د نثر هم یو داسې پلیټفارم وي چې خلک راشي او خپل هغه اظهار خیال چې دی نورو خلکو ته وړاندې کړي او د نثر په ذریعه هغوی وړاندې کړي. تعلیم ټوټل څومره کړی؟ ما په ایم انګلیش کړی دی. ایم انګلیش او کتاب د ناول په پښتو کې دا خو یو کارنامه ده. شوق و او بله دا و چې خپل ژبې له چې دی نه ترجیح ورکول او ترقي ورکول پکار دي. واقعي شعر دی چېرته لیکل دی؟ شعر مې ډېر زیات کم لیکل دی. د نثر مطابق ما شعر په مقابله ما شعر ډېر زیات کم لیکل دی. نو که یو شعر درته یاد وي مینوال سره شریک کړي؟ نو د شعرونو خو ډېر دي دومره خو راته یاد نه دي لکه فلحال خو صرف دومره به ویم چې یو ځای کې مې یو احساس زړه ته راغلی و. جی جی. نو هغه مې چې والی به پرېږدمه بنګړي به واخلم. والی به پرېږدمه بنګړي به واخلم لور ته به وایم چې والی ښه نه وي که چېرته وی ما به هر څه کړی وی ستا د ارمانو خو روپۍ ښه نه وي. ستا د ارمانو خو روپۍ ښه نه وي. ډېر ښه ډېره له صاحب صاحب آینده لایحه عمل ستاسو څه دی د غازي ناول نه وروستو؟ مزید خو به انشاءالله کوشش کوم د یو کتاب تقریبا افسانو برابر شوی دی
او یو ناول چې دی نو په هغې مې هم شروع کړې ده انشاءالله زر زر به هغه پایې ته هم ورسي او ستاسو په لاسونو کې به وي ډېر زر انشاءالله تعالی انشاءالله. نوي کول ته څه پیغام ورکول غواړي؟ خبرې خو ډېرې دي خو زه به صرف دومره ووایم چې د شاعرۍ کولو نه مخکې د نثر لیکلو نه مخکې پکار ده چې نوی کول لوست ته ډېر زیات توجه وکړي. یو ښه لوستونکی چې دی نه هغه یو ښه لیکوال جوړېدی شي. نو پکار دا دی چې مخکې نه هغوی مطالعه ډېره زیاته مطلب د افسانو تاریخ وغیره وغیره داسې نثري کم اصناف چې دي بالکل چې ډېر شعرا دي چې هغوی به مطلب شعر به لیکي خو هغوی به داسې شعرا چې هغوی یو ډېر لوی نوم پیدا کړی لکه غني خان شو، رحمان بابا شو، خوشحال بابا شو، دغه شان نور ډېر نوموړي خلک دي چې هغوی به تر اوسه پورې د هغوی کتاب به لیدلی هم نه وي. نو پکار دی چې هغوی مخکې مطالعه وکړي د هغې نه بعد چې دی نه هغه بیا لیکلو طرف ته راشي. ټیک شو جي، ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. حاجي مینوالو دا نوموړی اشرف صاحب صاحب چې تاسو ته خوندورې او ګټورې خبرې واورېدې، هیله ده چې تاسو به ترې استفاده هم کړي. هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او اشرف صاحب صاحب ته اجازه ورکوئ. په لوی الله مو سپارم، د خدای په امان.